بسم الله الرحمن الرحیم. شفق صاحب ته او افکار صاحب ته د زړه د تله مبارکي. ما خو په افکار صاحب لیکل کړي وو، خو هغه شفق صاحب هغه ورځ د کلي نه راغی او د اسرار صاحب لیکې راوړی وو، وایي چېرې دا به افکار صاحب له ورکړي. زه چې څنګه اکیډمۍ ته رالم نو افکار صاحب ماته وایي چې دا ما ورته یاره دا اسرار صاحب ستاسو باره کې لیک کړی دی، نو دا واخله. وایي نه واخله نه، دا به اورئ. ما لکه ما ته به دې مخکې ویلي وو، ما به لږ سټډي کړی به څنګه چې نظیر باچا ته اوس وایي چې یاره ته به دا لیک اورئ. نو ما ورته یاره شفق صاحب دا به ورته مخکې ویلی وي، خو زه چې اوس مې وکتو نو شفق صاحب د اسرار صاحب هغه لیکل لږ کمزوري، نو هغه شفق صاحب په خپل خوشخطه خط باندې لیکلی وو. نو ما یې زه به اورم، ما خیال و چې زه به په افکار صاحب هغه خپل مضمون واورم، خو زه د اسرار صاحب هغه دغه افکار صاحب کتاب خو شملې او لوپټې زیات تر زمونږ د نظره تېر شوي دي، او چې کله کتاب چاپ شو نو ما دا ټول کتاب ټکي په ټکي لوستی یم دی. دې کې د مزې خبره دا ده چې یو خو ډېر په اهم شخصیاتو باندې دوی لیکل کړي دي. د جمال الدین افغاني صاحب نه راوالی تر د ګلورین بخت پورې بیا څه زمونږ مشران دي او څه زمونږ همسر دي، لکه ډاکټر صاحب باندې لیکل کړي دي، فیض الوهاب فیض دی، رشید احمد صاحب دی او سلطان محمد صابر صاحب دی. نو یقین وکړه ما 2 پیرې دا کتاب ختم کړ، نو ډېر ښایسته لیکل کړي دي. په بریالي صاحب باندې ډېره زبردسته، او بیا د هغې په یو کتاب باندې خبره کول نو ګران کار دی. او په شفق صاحب خو زه به څه ووایم، زه پرې ډېرې خبرې کولی شم او کتاب ستاسو د مخې دی، نو زه خپل لیک هم پرېږدم، خبرې هم پرېږدم. یو خو ګرمي ده، او د اسرار صاحب دا لیک ستاسو مخکې وړاندې کوم. شملې او لوپټې یو ښکلی کتاب، اسرار د تورو. د پښتو ادب د پښتونولۍ او پښتون قام د اقبال او سیالۍ افکار د خالص محبت او وفادارۍ آثار په نثر او نظم کې هله ځلیږي چې په قلم د لیکوال مضبوط گرفت وي. اقبال حسین افکار یو پهلوان لیکوال دی، نثر هم لیکي او شعر هم وایي، صحافي هم دی، مدیر هم دی. د پښتو او پښتنو مینې دا ځوان د ادب هر خدمت ته همیشه چمتو او تازه دم ساتلی دی. په تنظیمي امورو کې د برخې خاوند دی. زما والد محترم خدای خدمتګار مولانا عنایت الله صاحب ورته د پښتو جالوان ویلی دی، او لوی ادیب شاعر ګل عبدالرحمن بیتاب ورته ادبي جرنیل خطاب ورکړی دی. نوکری خدا هغه کار ملي معاشي ضرورت دی. په سیاست د قانون د کورنۍ داسې قبضه ده چې یو حق پسند سړی په دې میدان کې ځای نشي موندی. ګنې اقبال حسین افکار بدل ته هم خپل هلې ځلې کولې او خلقو به ورته لیډر ویلو. په شخصیاتو لیکل هم حوصله غواړي. په سید جمال الدین افغاني هغه څوک مین وي چې د علم او دانش اتحاد بین المسلمین سره تړون لري. پښتانه من حیث القوم مسلمانان دي. یو پښتون چې په نیغه لار روان وي نو هغه به ارومرو مسلمان وي. په خپله خاوره خپل اختیار جمهوری ناره وه. اسلام د یو فرد یا قام حق نه وهي. افکار او نظریات اول په ځان او بیا په جهان لاګو کول وي. د فرد نه قام قبیله جوړیږي او د قام نه اقوام وجود مومي. اقبال حسین افکار مطالعه کوي نو په داسې عالی مقام شخصیت تبصره کولی شي. حضرت قاضی عبدالعلیم اثر افغانی یو جوور او لوړ شخصیت و. حافظه د کمال و، زرنگار قلم یې د ستاینې و. عبدالحمید زاهد پر نثار و او افکار د زاهد یار دی. لکه د شفق د مینې رنگ او نور خپروي. دا ظاهر حقیقت دی، اسرار نه دی، چې رنگ د پښتو او پښتونولۍ دی او نور د حق دین دی. قاضي صاحب د بخارا ثانی یعنی د تورونو د علمونو پنګه وړلې وه،
او زمونږ د ننګ ناموس نورانی اصحاب دستار شملو سره روحانی رابطه قائمه وه. د افکار کتاب شملې او لوپټې د 206 صفحو کتاب دی. د ګلورین بخت ذکر یې په داسې جمال افروز افسانوي انداز کړی دی چې د اقبال شاکر مترنم افکار ورته په ګډا دي. د ملکن د غره ګورګورې په بخملي شونډو د خانه کعبې د غلاف تقدس بریښوي او موږ د ګلورین بخت په نعمت او انعام نازوي. ښاغلی بختروان عمر خیل د غنی خان او افکار عکس په ننداره دی او افکار د ګلورین مسکا ته انځور دی. د ګلورین په شان د ډاکټر نجیب الله شهید لور مسکا هم عکاسه ده، خو دغه ماهرو د کیمرې په سترګه جمال ته ګوري او ښکاري چې ګلورین د کمال فن په قلم انځورګري کوي. هغه انقلابونو مهاجره کړې ده. شکر دی ګلورین په کور ده. د مردان پښتنې میرمنې یو حسین تصویر دی. په دې قلمي تصویر کې د اکرام الله شاهد سره د مردان لوی عالمانو یادونه تازه شي. سیاسی فکرونه رنگ پرنګ وي. ما به د خپل والد محترم مولانا عنایت الله محترم دوست مولانا مدرار الله صاحب ته کاکاجي ویل. عالمان د اسلام وکالت کوي او پاکستان کې سرمایه‌داران حکومت کوي. د بانی پاکستان محمد علی جناح په جنازه کې موجود د هغوی وزیر خارجه جنازه نه ده کړې. د مولانا محمد علی جالندری په سوانح افکار نوی اردو کتاب کې مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی لیکي د جنازې نه کولو په سوال دغه وزیر خارجه صحافیانو ته وویل میں کافر حکومت کا مسلمان ملازم ہوں. دا کتاب په 2009 کې د ملتان نه شایع شوی دی. د مردان علم فاضل رور اکرام الله شاهد موږ سره د خور ساجده مقبول تنها په شاعرۍ لیکل کړي دي او د هغې شاعري ستایلې ده. اقبال حسین افکار د مردان د میرمنو ذکر نه دی کړی. د بیگم زری سرفراز، بیگم نسیم ولی خان، د ډاکټر سلما شاهین، سیده حسینه ګل، د بیگم کلثوم، محترم ناز پرور ناز، د ګرانې فرزانه رسول صنم، د وړې بیبي نمونه یا علمی ادبي ډګر یادوي. د پښتو ژبې او پښتون قام دا استادان خدمت کوي. مردان کې نورې بیبیانې هم شته. د ادیبانو شاعرانو فهرست ډېر اوږد دی. نور لیکوال به لکه د افکار دا سلسله جاری ساتي. اقبال حسین افکار یو بختور فکر لري. افکار یې حسین، دلنشین او منفعل بخش دی. الله دې د خضر عمر او ژوند خواږه ورکړي. آمین. اسرار د طلوع